اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې ټولو د قدر وړ زده کړیالانو خصوصا د میرویس خان نیکه زابل د لوړو زده کړو مؤسسې د ښوونې او روزنې پوهنځي د بیولوژي څانګې د نباتي پرکتیک د مضمون یعنی بیولوژي دویم صنف ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. د آنلاین درسونو لړۍ دوام لري. موږ او تاسو شپږ درسونه مخکې ویلي دي. نن اووم درس او 18مه تجربه ده د نباتي پرکتیک د مضمون چې هغه په پاڼه کې د پرینکایما او اپیدرمس د حجرو کتنه ده چې موږ او تاسو د همدې تجربې ترسره کولو اړوند مواد، کړنلاره، پایله او مشاهده په لاس راوړو. هیله مند یم چې همدغه او هم ټول درسونه را سره تر پایه تعقیب کړئ. د دې لپاره چې موږ او تاسو تجربه سرته ورسوو ځینو موادو ته اړتیا لیدل کېږي چې هغه د نبات تازه پاڼې لکه د مڼو او پیچک پاڼې یعنی پلنټ فریش لیوز، تیاره چاړه، سلایډ، کور سلایډ، پلیټ، مکتارې اوبه، همداسې فورسیپ او مایکروسکوپ ته هم اړتیا لیدل کېږي. دا هغه مواد دي چې موږ او تاسو یې باید له ځان سره ولرو تر څو تجربې ترسره کولو کې را سره همکاري وکړي. تجربې ترسره کولو کړنلاره په دې ډول سره ده: د کوم هغه نبات تازه پاڼه چې په لاس کې وي له ګوتې نه تاووو. د پاڼې اپیدرمس په تیره چاړه سره پرې کوو، وروسته یې د فورسیپ په مرسته د پاڼې د اپیدرمس څخه یوه نرۍ پرده رابېلوو. په سلایډ باندې یو څاڅکی اوبه څڅوو او د اپیدرمس جلا سوې ټوټه ورباندې ږدو او ورپسې کور سلایډ ږدو. د ګوتې په وسیله یا هم د نیډل یا ستنې په وسیله باندې سلایډ ته فشار ورکوو تر څو حبابونه هغه ډمبکان چې کوم پکې شتون لري هغه ورڅخه ووځي. لومړی یې په کوچنۍ قوه وروسته یې په لویه قوه باندې مشاهده کوو. کله چې موږ تاسو هماغه کړنلاره سرته ورسوله نو موږ تاسو به پایلو مشاهده په دې ډول سره ووینو. موږ تاسو به ووینو چې د پاڼو اپیدرمس له یو ډول ورته حجرو څخه جوړ شوی دی چې کلوروفیل نه لري او بې رنګه ښکاري. یعنې که چیرې موږ تاسو دلته وګورو پاڼې چې دي هغه اپیدرمس لري، یعنې همدغه برخه په سر کې شتون لري دا اپیدرمس ده. دا اپیدرمس طبقه ده د هغې څخه بسا چې د هغه کیوتیکل شتون لري، یعنې اپیدرمس چې دی هغه موږ تاسو ګورو چې بې رنګه دی، یعنې په دې خړ شکل سره شتون لري. په یو فرعي نباتاتو کې حجرې اوږدې ښکاري او په دوه فرعي نباتاتو کې د اپیدرمس حجرې څو اړخیز معلومیږي. یعنې دا یې په یو مشیمه او دوه مشیمه نباتاتو کې توپیر دی. که چیرې موږ تاسو د یو مشیمه دا ګورو هغه به اوږدې وي او په دوه فرعي کې به دا حجرې څو اړخیزې معلومیږي. د پاڼې د اړخیزه مقطع په کښدنۍ اپیدرمس کې د سټوماټا کوچني سوري لیدل کېږي. یعنې موږ تاسو دلته ګورو چې د لاندني اپیدرمس څخه وروسته یا هم په پورتني اپیدرمس څخه لاندې موږ تاسو ګورو دلته په دوی کې د سټوماټا سوري لیدل کېږي. دلته هم دلته او هم دلته په دوی کې لیدل کېږي چې په کښدنۍ کې نسبتا تر پورتني زیات لیدل کېږي. چې د پاڼې د داخلي حجرو اړیکې له بهرني چاپیریال سره ټینګوي. یعنې د هغه سټوماټاو دنده دا ده تر څو اکسیجن له پاڼې څخه خارج کړي، کاربن ډای اکساید له محیط څخه واخلي او هم اوبه د همدغو سټوماټا د سوریو د لارې څخه د باندې توی کړي. د سټوماټا شمېره په پاڼه کې ډېره زیاته وي چې د مڼو د پاڼو په هر ملي متر کې البته 400,000 ته رسیږي. د سټوماټا حجرې د کلوروفیل د دانو درلودونکي وي. نو یعنې که چیرې موږ تاسو د سټوماټا سوري په نظر کې نیسو
دا د پاڼې کې داسې یو شکل سره انټمي په داسې شکل سره ده، په داسې شکل سره ده د سټوماټا سوري شتون نه. په یوه برخه کې ام ساتونکې حجره په بله برخه کې ام ساتونکې حجره ده. په دې کلوروفلاست او کلوروفیل شتون لري. یعنې دې ته ګارډ سیل ویل کېږي، ګارډ سیل ساتونکي حجرات. دا هم ده او دا هم ده. په منځ کې چې کوم سوری دی هغه ته وایي سټوماټا. یوه ته وایي سټوما او ډېر ته وایي سټوماټا. د همدغه سټوما او سټوماټاو دنده دا تر څو له محیط سره اړیکې ټینګې کړي د پاڼې د داخلي برخې. د اپیدرمس د دوو طبقو ترمنځ نرۍ ژۍ لرونکې حجرې لیدل کېږي چې په زیاته اندازه د کلوروفلاست دانې لري. یعنې دلته موږ تاسو ګورو چې دلته ډېر د کلوروفلاست لرونکي حجرې شتون لري چې د نریو ژیو درلودونکي دي. همداسې دا نسجونه د میزوفیل په نامه سره یادېږي نه، یعنې دا په کلوروفیل لرونکي چې دي کوم چې پرینکایما جوړوي نه، د پاڼې کلوروفیل لرونکي پرینکایما جوړوي. یعنې نرۍ ژۍ لرونکي حجرې دي چې په زیاته اندازه د کلوروفلاست دانې لري او د پاڼې کلوروفیل لرونکي پرینکایما جوړوي. دا نسجونه عبارت دي له میزوفیل څخه. یعنې دلته موږ تاسو ګورو میزوفیل د پاڼې همدغې برخې ته ویل کېږي نه، یعنې دا وګورئ پلاسید میزوفیل سیل دغه برخه عبارت ده له میزوفیل څخه چې د کلوروفلاست ډېرې دانې لري، میزوفیل ورته ویل کېږي. د دې حجرو بڼه ګرده یا څو اړخیزه وي او د پاڼې د پاسني او کښتني اپیدرمس لرونکي دی نه. پاڼه که چې موږ تاسو وګورو دا یو پکښې اپر اپیډرمس او بل پکښې لور اپیډرمس، یعنې کښتنی او پورتنی اپیدرمس په دواړه په دوی کې لیدل کېږي چې د کلوروفیل څخه بې برخې، په دوی کې کلوروفیل نشته، په دوی کې کلوروفیل شتون نه لري ځکه بې رنګه معلومیږي. د دواړو یادو شویو طبقو ترمنځ کلوروفیل لرونکي پرینکایما ځای لري. یعنې د پورتني او کښتني اپیدرمس ترمنځ چې کومه ساحه شتون لري هغه کلوروفیل لرونکي پرینکایما دي نه. ګورئ د اپر اپیدرمس په سر باندې کیوتیکل شتون لري، کیوتیکل په نامه طبقه ده. همدارنګه له هغه څخه وروسته سټوماټا سوري لیدل کېږي، په هغه کې وین وریدونه هم لیدل کېږي. د وریدونو په منځ کې زایلم او فلویم انساج هم لیدل کېږي. له هغه څخه وروسته لاندنی اپیډرمس دی، سپونجي میزوفیل دی، همدارنګه پلاسید میزوفیل په دوی کې لیدل کېږي. دا ټوله عبارت ده له میزوفیل طبقې څخه. له توجه څخه مو یوه نړۍ مننه. که چېرته کوم پوښتنه لرئ کولی شئ چې راته پرېږدئ. تر راتلونکي درسونه پورې ښه وخت او ښې چارې. خدای مو مل شه.